بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د ربیع الثاني میاشتې 13 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د تلې میاشتې 6 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د استخباراتو ریاست د چټکو عملیاتو په ترڅ کې یو ډاکټر د سړي تښتونکو له منګولو ازادېدل. د هرات والي سره د ملګرو ملتونو د استازو لیدنه. او د ایران اسلامي جمهوریت د خلکو په مالي مرستو د 500 استوګنځیو جوړېدل. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمر یم. ډاکټر رفیع رفعت د هرات د استخباراتو ریاست د چټکو عملیاتو په ترڅ کې د سړي تښتونکو له منګولو آزاد سو. امنیتي مسؤلین د دغه خبر په تاییدولو سره وایي چې په دې عملیاتو کې 3 تنه انسان تښتونکي وژل سوي او 2 تنه نور نیول سوي دي. پرون ماښام د افغانستان اسلامي امارت زړورو ځواکونو د هرات ګذري اړوند سیاوشان سیمه کې پر 15 کسیزې اختطافګرې ډلې باندې عملیات وکړ چې په نتیجه کې 3 کسان د اختطافګرو مړه او همداراز 2 کسان ژوندي ونیول سول. کوم ډاکټر چې 96 ساعته مخکې یادو کسانو اختطاف کړی وو صحیح او سالم خپلې کورنۍ ته وسپارل سو. ډاکټر رفعت د لړم په لومړۍ نیټه د ګذري ولسوالۍ له مربوطاتو څخه وتښتول سو او تر 96 ساعتونو وروسته د تښتونکو له منګولو آزاد سو. دغه عملیات پرون مازدیګر 6 بجې د ګذري ولسوالۍ په سیاشان کلي کې ترسره سول. به تاریخ اول 8402 ساعت 8:30 شب از ساحه ولسوالی گذره ولایت هرات توسط آدمربا اختطاف شده بودم. بعد از 96 ساعت به کمک و همکاری مجاهدین ریاست استخبارات ولایت هرات کاملا سالم آزاد شدم و از همگی اظهار سپاس و امتنان دارم. ممنون و سپاسگزار زحمت کشی همه بزرگواران. افغانستان کې د یونما رئیسي روزا او تنبایو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیال دانیل اندریس او افغانستان کې د جاپان نوی سفیر تاکیوشي کرومایا پښتون د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلامجار سره لیدنه وکړه. دغه ناسته د هرات بهرنۍ اړیکو استازولۍ، اقتصاد، پوهنې، عامه روغتیا او زراعت او پیښو ته د رسیدو رئیسانو پښتون کې ترسره سوه. هغوی په دغه لیدنه کې د زلزله ځپلو سره د غم شریکۍ ترڅنګ وویل چې ملګري ملتونو او په ځانګړې توګه د UN څانګې د زلزلې ځپلو د ستونزو او زیاتونو څېړلو په موخه زیانمن سویو سیمو ته ځي ترڅو ستونزې د ملګرو ملتونو بېلابېلو څانګو سره شریکې کړي. هغوی همداره زلزله ځپلو ته رسیدګۍ برخه کې د سیمې ادارې او خلکو له همغږۍ څخه قدرداني وکړه. په همدې حال کې د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلامجار د ملګرو ملتونو د بشري مرستو څخه د قدردانۍ ترڅنګ زلزله ځپلو ته د چټکو مرستو رسولو باندې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت د ژمي را رسیدو وړاندې زلزله ځپلو وضعیت ته رسیدګۍ ته ژمن دی. د پروان ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي هدایت الله بدر تر مشرۍ لاندې د دغه ولایت اطلاعات او کلتور رئیس مولوي شمس الحق صدیقي په ګډون پلاوي هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه ولایت مقام د معاونیت سرپرست الحاج مولوي حیات الله مهاجر فرعي سره لیدنه وکړه. هغوی خپل د سفر موخه د زلزله ځپلو سره غم شریکي یاده کړه او زیاته کړه چې په همدې موخه یې د پروان ولس او سیمهیزو ادارو په استازولۍ یو اندازه نغدې مرستې هرات کې زلزله ځپلو ته د رسیدګۍ کمیسیون ته سپارلې دي. بلخوا د هرات ولایت مقام د معاونیت سرپرست الحاج مولوي حیات الله مهاجر فرعي د پروان ولس او سیمهیزو ادارو د مرستو څخه د قدردانۍ ترڅنګ وویل د هرات غم د ټول افغان ملت غم دی او هر افغان تر خپل وسه زلزله ځپلو سره مرسته کړې او دغه مرستې د هرات سیمهیزې ادارې او خلکو لپاره د قدر وړ دي. عزیزي بنسټ د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په سیاب کلي کې په 150 جریب ځمکې د 300 استوګنې کورونو د جوړولو کار پیل کړ.
د دغه بنسټ مسؤلین وایي چې په دې استوګنځي کې ټولې اسانتیاوې لکه جومات، ښوونځی، د اوبو رسولو سیستم په پام کې نیول سوی او 10,000 میوه لرونکي نیالګي به هم کینول سي. په یاد ولایت کې د اسلامي امارت مسؤلینو د سوداګرو او کورنیو بهرنیو مؤسسو د بشردوستانه مرستو هرکلی کړی او ټینګار کوي چې د زلزله ځپلو کورنیو لپاره دې د سرپناه ستونزه ژر تر ژره هواره سي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. عزیزي بنسټ د هرات ولایت د سیاب زندجان په کلي کې د 300 استوګنې کورونو د جوړولو کار پیل کړ. په پام کې ده چې دغه ښارګوټي په 1.5 میاشت کې له ټولو اسانتیاوو سره لکه جومات، ښوونځی او مدرسه جوړه او ګټه اخیستنه وسي. با وجود از اینکه غم و رنجشون اینقدر با شهامت و با همت مردم بودن و گفتن که ما هیچ چیز ضرورت نداریم، هر چیز برای ما رسیده شده. از امارت اسلامی تشکر میکردن، از جناب شخصا ولی صاحب تشریف می‌آورد است. تمام اهالی محترم میرات کسی در موتورسیکل کمک آورده بود، اگر کسی بیلچه بود بیلچه، اگر کسی با تیلر بود با تیلر، اگر با موتور بود موتور، همون کمک‌های اولیه را کلش رفع نموده بودند و ضرورت‌های اولیش هم کلی رفع شده بودند. د دغه بنسټ چارواکي لا هم ټینګار کوي چې د دغه کلي د اوسیدونکو د ژوند د ښه والي په موخه به څه باندې 10,000 میوه لرونکي نیالګي هم کینوي. برای هر واحد و هر ساختمانی که ما در نظر گرفتیم 500 متر مربع یعنی زمین‌های 20 در 25 را اختصاص دادیم و واحدهایی که اینجا ساخته میشه 62 متر مربع یعنی ساختمان‌ها از اونا در یک طبقه در فاصله های یا اندازه های 11 در 5.6 سانتی ساخته میشه که متشکل از 2 اتاق و یک دهلیز می باشه. در قسمت دهلیز حمام و آشپزخانه هم در نظر گرفته شده. در کار این پروژه از مارک 250 کنکریت مارک اصلی و اساسی استفاده میشه، از سیخ گلگرد 60 کار گرفته میشه. په ورته وخت کې د سیمهیزو ارګانونو مسؤلینو د یو شمېر سوداګرو او خیریه بنسټونو له لوري د دغه ولایت زلزله ځپلو ته د استوګنې د کورونو د جوړېدو هرکلی وکړ او د اسلامي امارت د ژمنې څخه خبرې وکړه چې په پام کې ده د ټولو استوګنې کورونه بشپړ سي. از اداره مرکزی در کابل و از مقام محترم زعیم امارت اسلامی افغانستان بهترین تشکرات را داریم که بیشترین توجهات را در این مسائل به همراه ما کردند. جناب امیرالمومنین صاحب حفظه الله تعالی، جناب رئیس الوزراء صاحب حفظه الله تعالی، معین اقتصادیشان جناب ملا برادر آخوند، وزرای محترم داخله، خارجه، ضد حوادث و سایر ادارات زیربط بیشترین توجه را در این ایام با هرات داشتند. له بلې خوا د زلزله ځپلو سره د رسیدګۍ د کمیسیون مسؤلان ټینګار کوي چې د پلان له مخې تر کار لاندې کورونه د زلزلې په وړاندې مقاومت لري او قراردادي شرکتونه باید دغه معیارونه په پام کې ونیسي. همداسې چې نورو ملکو څخه کومو هیوادو څخه که اسلامي دي که غیر اسلامي دي چې هغو کوم کومکونه کړي دي، همداسې د دې په سلسله کې خیریه بنسټو تجاران چې کوم کړي دي او داسې د ولایتو څخه چې والي صاحبانو ورسره د غزه رئیسانو او دولتي ادارو هم تجارانو چې دیو کوم کړي دي دا د يرول نه دي. موږ په خپل سترګو ولیدل چې د کمیسیون نمایندګي کوو او دا خبره هم د هغه کمیسیون چې د مشرتابه لخوا جوړ شوی د هغه په نمایندګي خبره کوم، دا مو په خپل سترګو لیدلي دا د هیرول نه دي. یقینا چې دا موږ ته تسلیت راکوي، دا د منطقي خلکو ته تسلیت و، دا د هرات شریفو خلکو ته بالخصوص دغه څلور ولسوالۍ کې چې د هغو څخه چې ډېره خوښ شوې ډېره زلزله ځپلې هغه د زندجان ولسوالۍ ده. دې خلکو ته واقعا دا د تسلیت و. ډېر ممالک چې د غولو جملې نه زه د سعودي عربستان، قطر، بحرین سره میاشتې یادوم، متحده عرب امارات یادوم، همداسې همسایه ممالک لکه ترکمنستان، ازبکستان، ایران، داسې قازقستان دا یادوم. شاید له ما نه نور هم ډېر نومونه پاتې سوي. د ټولو نه موږ مننه کوو چې په دې سخت وخت کې د موږ لاسنیوی وکړو. ټاکل سوي په شلو کلي کې 2146 کورونه جوړ او زلزله ځپلو ته ورکړل سي. د بغلان ولایت د جرخوش زمانخیلو د کلي د خلکو د شورا لخوا د هرات ولایت د نایب رفیع زندجان په کلي کې د 500 کورونو د جوړولو چارې پیل سوې. د دغه کورونو د جوړولو لګښت شاوخوا 400,000 امریکایي ډالر اټکل سوی چې د 2 میاشتو په موده کې به بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل سي.
په ورته وخت کې د هرات د زلزله ځپلو د رسیدګۍ کمیسیون مسؤلین وایي چې دغه کورونه د ښار جوړونې او کور جوړونې ریاست لخوا د ټاکل شوي نقشې له مخې عامه او منځني سړکونه هم لري. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د بغلان ولایت د جرخوش زمانخیلو کلي کې د خلکو په مرسته د زندجان ولسوالۍ په نایب رفیع کلي کې د 4,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 1500 کورونو د جوړولو عملی کار پیل سو. هر کور په 2 میاشتو کې په 1500 متر مربع او په عمق کې 2 متره جوړیږي. هغه رقم چې له مسؤلینو لخوا د دولت لخوا د ښاروالي او د ښارسازي لخوا هغه نقشه چې موږ ته راکول شوې ده په هماغه کیفیت سره چې موږ سنجش کړی ده تقریبا 5.5 لکه الی 6 لکه روپۍ موږ په خپل لاس باندې هغه مصرف پې کوو ان شاء الله العزیز. داسې کار کوو چې هغه رقم چې موږ امید پیدا کړی ده دو خلکو ته او د موږ په راتګ باندې دوی ته امید پیدا شوی ده په توفیق د الهي سره تل اخره پورې څو چې کلي د دوی په لاس کې موږ ورکړي نو اوسېږي موږ خپل عمل او خپل فعالیت له دغه ساحې نه ان شاء الله العزیز نه قطعو او راځو مکمله دغه خدمت ورته کوو او تل کلي په څو چې تسلیمیږي دغه کور او خپل مسؤلین دغه به حساب هغه خپل سند ورکوي هغه خلکو ته ان شاء الله العزیز موږ حضور لرو په دغه ساحه کې. په ورته وخت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې د کمیسیون مسؤلین وایي چې د ښاري پراختیا ریاست د ټاکل شوي معیارونو او د انجینري نقشې پر بنسټ د دغه کورونو د کار بهیر څاري. ورسره به په دې شهرک کې دا خلک څوک چې دا شهرک جوړوي 2 مسجدونه به جوړوي او د اوبو لپاره چې کومې څاګانې ضرورت دي یا د خلکو ضرورت ده دا به هم څاګانې ورته جوړوي. نور هم چې د خلکو کوم ضرورتونه یا هغه شت ضرورتونه هغه انشاءالله دوی په پام کې لري. تر دې مخته یې مرستې کړي دي او له دې وروسته به هم انشاءالله خپله مرسته جاري ساتي. محترم مولوي شمس الدین چې د دې قومي شورا په مشري باندې دلته راغلی ده او د قومي مرستې له طرفه د قومونو د مرستې له طرفه دلته راغلی تر څو زلزله ځپلو ته خبرې کورونه جوړ کړي. دغه مسئولان اوس هم د ژمي له سړې موسم مخکې د کور جوړولو د هڅو خبره کوي. اینجا برای هر فامیل 500 متر مربع زمین در نظر گرفته شده است که تقریبا 62.5 متر زیربنای همون تعمیری که ساخته میشه که همون تعمیر 2 خانه نشستن است و 1 حمام دهلیز و آشپزخانه میباشه. ما مطمئن هستیم دوستایی که خدای ما وعده کرده است انشالله در ظرف 40 الی 45 روز یعنی دوستایی که کار شروع کرده است اینا وعده کرده است یا شرکتایی که کار میکنه اونا میگه انشالله تا 40 45 روز یعنی خانه ها ما انشالله به شما تحویل داده میتونیم. و این مواد از که قبلا شما پرسان کردیم مواد از زیادتر سیخ و گل سیمان صحیح نظارت صحیح انشالله ازی میشه و انشالله مثل که دوستا قبلی گفته بود که انشالله تا 8 ریشتر زلزله انشالله تعمیرات انشالله جواب میده انشالله. نایب رفیع یو له هغو کلیو څخه دی چې اوسیدونکو د زلزلې له امله ډیر ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. ټاکل شوې ده د زندجان ولسوالۍ په وردکها کلي کې د ایران د اسلامي جمهوریت د خلکو په مالي مرسته 50 د استوګنې کورونه جوړ سي. دغه کورونو د جوړولو لګښت چې د یو شمېر ایرانیانو لخوا راټول شوي د هر استوګنځي د جوړولو لګښت 15,000 افغانۍ اټکل شوی دی. په ورته وخت کې د هرات د سیمې ادارې مسؤلینو د دغه هیواد د حکومت او خلکو له همکارۍ مننه وکړه او له نورو هیوادونو یې وغوښتل چې د زلزله ځپلو لپاره د سرپناه په جوړولو کې همکاري وکړي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د زندجان ولسوالۍ په وردکها کلي کې د زلزله ځپلو لپاره د 500 سرپناهونو جوړول. دغه کورونه به د ایران د اسلامي جمهوریت د خلکو په مرسته د 1.5 میاشتې په موده کې جوړ سي او د هر استوګنې کور لګښت 15,000 افغانۍ اټکل شوی دی. ملت عزیز ایران، مهاجرینی که در ایران زندگی میکنند در اقصا نقاط دنیا کمک‌های خودشون رو در اختیار ما قرار دادن. اینک وقت اون رسیده که این مژده رو به اونها بدم که ما در ولایت هرات هستیم در قریه وردکها و انشالله امروز اینجا کلنگ یک شهرک جدید رو خواهیم زد. منازلی که اینجا ساخته میشه طبق دستور شورای شهر هرات هست و 2 تا اتاق خواب با 1 هال و 1 آشپزخونه اوپندار و 1 حمام. له بلې خوا له تاجکستان څخه هم د 150 موټرونو په ملتیا د مرستو یوه بیړۍ هرات ته راورسېدله.
د تاجکستان استازي د هرات د زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره وویل چې د هرات له خلکو سره د دغه هیواد مرستې به د اړتیا پر بنسټ دوام ومومي. پیش از همه سرور دولت تاجیکستان از ما سفارش کردند که تسلیه ما را به مردم هرات رسانید و خواهش کنید و پرسان شوید در آینده چگونه کمک ها ضرور است. اولین درجه ضرور است تا توانیم با یک قدر امکان ما کمک رسانیم. و دوم اینکه مردم شریف تاجیکستان من خیلی که در بالا قید کردم از روز اول بسیار در تعلقه بودند، بسیار اندوهگین بودند. ما هم در طریق تلویزیون میدیدیم تا کدام درجه این متشات در سر این مردم هرات آمده است. لیکن همین خیلی مشکلات ها مردم رو زیچ میکند، مردم رو یک دسته میکند، مردم همسایه یک به یک میچسباند. په همدې حال کې د هرات د سیمې ادارې مسؤلینو د ایران او تاجکستان له مرستو مننه وکړه او وی ویل چې له دې وروسته به د مات سوي انځور پر ځای د هرات د پیاوړي او مقاومت لرونکي انځور د نندارې لپاره هڅې وکړي. همه همدینان ما، هم مذهبان ما، هم زبانان ما و تمام انسانیت همه به این مردم رنج دیده توجه کردند، دست ما را گرفتند. الله جل جلاله این حادثه المناک را، همینطور حوادث را از کشورهای دوست تاجیکستان و ایران و غیره بلاد مسلمین دور بگردانه. الله جل جلاله این همت و اتفاق و این همبستگی و همدینی را در میان امت مسلمه قویتر بگردانه. دا په داسې حال کې ده چې ګڼو هیوادونو او خیریه مؤسسو د هرات له زلزله ځپلو سره نقدي او غیر نقدي مرستې کړې دي. د هرات د پوهنې رئیس مولوي رحمت الله جابر او ورسره مل پلاوي ادرسکن ولسوالۍ ته د یو کاري سفر په ترڅ کې د پوهنې له مسؤلینو، د ښوونځیو له مدیرانو، د دیني مدرسو له مسؤلینو، ښوونکو او د سیمې له مشرانو سره وکتل. په دې کتنې کې چې د ادرسکن ولسوالۍ په لوی جومات کې جوړه سوې وه، د هرات د پوهنې رئیس د پوهنې د کیفیت د ښه والي، د خلکو ترمنځ د لا زیاته همغږۍ او د پوهنې په برخه کې پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړې. مولانا جابر د هیواد د بچیانو په خدمت کې د ښوونکو د سرښندنو د ستاینې په ترڅ کې وویل د هرات د پوهنې ریاست هڅې کوي چې د ولسوالیو په لرو پرتو او محرومو سیمو کې د زده کړو زمینه برابره کړي. نوموړی د پوهنې ریاست مسؤلینو او د ادرسکن ولسوالۍ د مشرانو د ستونزو او وړاندیزونو له اورېدو وروسته د پوهنې د وضعیت د ښه والي په موخه لازمې لارښوونې وکړې او د پوهنې له مسؤلینو، ښوونکو او دیني مدرسو له مسؤلینو یې وغوښتل چې د دې سیمې خلکو او ماشومانو ته خدمت وکړي. په دې وروستیو کې د ادرسکن ولسوال مولوي احسان الله راشد هم د پوهنې د ودې او پرمختګ په اړه خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د دې ولسوالۍ د پوهنیز حالت د ښه والي په موخه به هر ډول همکاري کوي. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ منصوبینو لخوا 2 تنه وسلوال غله ونیول شول. د هرات ولایت د شین ډنډ ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ منصوبینو د دغه ولسوالۍ له اړوندو سیمو څخه د پلټنې په بهیر کې 2 تنه مسلح غله د پیسو د غلا په تړاو ونیول. له دغو کسانو څخه 376,000 افغانۍ نغدي غلا کړل سوي پیسې، 1 میر کلاشینکوف، 2 لاسي بمان، همدارز نظامي کوټونه ترلاسه سوي او اوس مال د اسلامي امارت مجاهدینو تر څارنې لاندې دي. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راړوم زموږ د همکار محمد نایف حبیبي په غږ کې د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. یکشنبه هرات شهر لمر 11 درجه 10 غوریان لمر 11 درجه 1 کراخ لمر 11 درجه 9 او پشتون زرغان لمر 11 درجه 9 اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د استخباراتو ریاست د چټکو عملیاتو په ترڅ کې یو ډاکټر د سړي تښتونکو له منګولو ازادېدل. د هرات والي سره د ملګرو ملتونو د استازو لیدنه. او د ایران اسلامي جمهوریت د خلکو په مالی مرستو د 500 استوګنځیو جوړېدل.
درنو قدرمن لیدونکو دا ودنې شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه تر بیا مو پولیسو شن ته لاس سپارم